ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د بلخ ولایت مقام په وړاندیز او د علي قدر امیر المؤمنین په حکم حافظ عبدالرحمن همت د مزار شریف ښاروال په توګه وټاکل شو. د نوموړي د معرفۍ په مراسمو کې چې یو شمېر مسؤلینو هم ګډون درلود، د پخواني ښاروال له ښه مدیریت څخه ستاینه وشوه. محترم مولوی عبدالرحمن همت فرزند کریم رئیس تنظیم امور زندان ولایت بلخ به صفت شهرولی شهر مزار شریف تعیین و منظور گردیده است. د مزار شریف ښاروالۍ ریاست ته حافظ عبدالرحمن همت د نوي رئیس په توګه وپیژندل شو. د نوموړي د معرفۍ مکتوب د بلخ ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس لخوا د مزار شریف ښاروالۍ ریاست کارمندان ته ولوستل شو. با احترام الحاج محمد یوسف پوپا والی بلخ. د بلخ ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس او یو شمېر نورو مسؤلینو په دې مراسمو کې عدلون او بدلون په امارتي ادارو کې یو اصل یاد کړ او زیاته کړه چې اسلامي امارت په دندو د وړ او متحدو کسانو ګمارنې ته ژمن دی. نو دا مسؤلیتونه خو موږ ویلي چې مسؤلیتونه چې دي دا غنیمتونه نه دي چې سړی د پیسو راټولولو، د مال راجمع کولو او د مادیات راجمع کولو لپاره خلک استعمال کوي. مسؤلیتونه چې دي هغه چې دي امتحانونه دي. دغه تغییرات د اسلامي امارت د خوانه نو دا د یو چا یو ځای کې مناسب هلته څه وخت وي بیا بل ځای ته هغه مناسب ګڼي. نو ټول زموږ او تاسو د اسلامي امارت عسکر او مسؤلین یو، نو هغه چې کوم ځای ته د خدمت ته معرفي کوي نو موږ او تاسو هغه قبلوو او اطاعت کوو. په هر وخت کې په امارت اسلامي کې په هر وخت کې ما خپل ځان لپاره وظیفه نه ده غوښتې، نو د مشر د امارت د مقام لخوا چې راته سپارل شوې ده هغه کې نو الله رب العزت دا وعده ده چې زه درسره همکاري کوم. بلخوا بیا د مزار شریف ښار نوي ښاروال منصب او چوکۍ د اسلامي امارت لخوا د خدمت کولو لوی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې یاد کړ او خلکو ته یې په صادقانه خدمت کولو ټینګار وکړ. دا اطمینان هم انشاءالله العزیز ورکوو موږ د بلخ ولایت د مزار شریف و همشریانو ته چې زه کوشش کوم چې اوس فی الحال کوم عواید دي د مزار ښاروالي چې تعداد یې د درو روبو ده مخکې ښاروال صاحب اعلان کوي، زه کوشش کوم چې دا عواید ان شاء الله العزیز زه مطمئنه یم او زما به ټول فوکس پر دې باندې چې دا عواید که موږ او تاسې ژوندي وو او دلې وو تر کال دغه وخته پورې به ان شاء الله العزیز دا عواید یو په دوه کوو موږ. د یادونې وړ ده چې مخکې له دې محمد کاظم طارق د مزار شریف ښاروالۍ د رئیس په توګه دنده مخته وړله چې د بلخ ولایت مقام په وړاندیز او د افغانستان اسلامي امارت علي قدر امیر المؤمنین په فرمان حافظ عبدالرحمن همت اوس دا دنده مخته وړي. په بلخ ولایت کې په 20 جریبه ځمکه کې د اوسپنې ویلې کولو د یوې تولیدي کارخونې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. مسؤلین وایي چې دغه کارخونه به په 40 ساعتونو کې د 1500 ټنو د تولید ظرفیت ولري. ویلل کېږي چې یاده فابریکه به د نږدې 10 میلیونه ډالرو په لګښت تر راتلونکو 4 میاشتو پورې جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په مزار شریف کې د اوسپنې ویلې کولو د تولید فابریکې د جوړولو کار پیل شو. د دې فابریکې د بنسټ ډبرې ایښودلو په مراسمو کې د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس، د امارتي شرکتونو او غیر دولتي مؤسسو مسؤلینو ګډون کړی و. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس د دغې پروژې د جوړېدو د بهیر په اړه داسې وویل. لکه تاسو چې مخکې وویله د میر افغان صافي یو لویه فابریکه چې موږ څو ورځې مخکې د تهداب ډبره کېښوله د هغه سره په څنګ کې د هغو یو بله د تصفیې فابریکه هم د میر افغان صافي ده چې تقریبا هغه هم د تقریبا د هغه دقیق ارقام یې نه دي معلوم چې په لوړه کچه باندې سرمایه ګزاري شوې ده. انشاءالله تعالی چې موږ تاسې به یوه میاشت یوه نیمه میاشت کې د هغو هغه د ګټې اخیستنې د افتتاح شاهدان واوسو.
په ورته وخت کې د دغې فابریکې یو تن انجینر د یادې کارخونې اهمیت او ارزښت ته په اشارې وویل چې دا د افغانستان او منځنۍ اسیا په کچه یوه ستره صنعتي پروژه ده چې په مستقیمه توګه به 1500 کسانو ته د کار زمینه پکې برابره شي او دغه راز د افغانستان له اقتصادي ودې سره هم تر ډیره مرسته کولی شي. د دې فابریکې تولید په 4 ساعتو کې 1500 ټونه ده. 1500 ټونه په ګرید د 80 نه 80 پورې چې سایزونه هم د 8 میلیون شروع کیږي ته 2 میلیون پورې سایز سیخ تولیدوي او دا مساحت کومه څونه ځمکه چې مساحت جوړ کړي 10 جریبه ځمکو مساحت باندې دا فابریکه جوړیږي. نو کومه بودیجه ته د تخمین شوې ده د 10 میلیون ډالر پورې امریکایي ډالر پورې. د یادونې وړ ده چې د صافي اوسپنې ویلې کولو فابریکه نه یوازې د بلخ ولایت بلکې د افغانستان په شمالي ولایتونو هم مثبته اغیزه لرلی شي چې له 6 تر 22 ملي متر پورې د ګول سیخ د تولید ظرفیت به ولري. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د یو اقتصادي او سوداګریز تړون لاسلیک کولو خبر ورکړ چې له مخې به یې ازبکستان هیواد له حیرتان سره په ګډه پوله یو ستر سوداګریز کمپلیکس جوړوي. د مسؤلینو په وینا دغه تړون ازبکستان ته د هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزیر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس ازبکستان هیواد ته د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر د سفر د څرنګوالي په تړاو وویل چې د هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزیر د ازبکستان هیواد له لوري سره د سوداګرۍ او پانګونې په بیلابیلو برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړل. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د دغه تړون له مخې به ازبکستان هیواد له حیرتانو سره په پوله د میوو د بسته‌بندۍ یو کمپلیکس جوړ کړي. زموږ د وزیر صاحب او سفر هدف دا و چې صنعت او تجارت محترم وزیر صاحب او د ازبکستان هیواد د صنعت او تجارت وزیر صاحب او د دوی پلاوی د دوی هدف دا و چې دوی د حیرتان کې یو اقتصادي او تجارتي کمپلیکس دلته ایجاد کړي او د ازبکستان هیواد تجاران او خپل ازبکستان هغه د دې ته لیواله و چې دوی دلته سرمایه گذاري وکړي. نوموړي دغه راز د یاد تړون ارزښت ته په اشارې وویل چې تمه د ازبکستان هیواد به په نږدې راتلونکي کې په سمنګان ولایت کې د سمنټو د تولید یوه کارخونه جوړه کړي چې په دې تړاو هم خبرې اترې شوي دي. په راتلونکي کې به انشاءالله تعالی د هغه پر څرنګوالي باندې کار او خبره وشي. هغه غوښتله چې دا خواته د حیرتان کې یا په سمنګان کې ځینې فابریکې تولیدي فابریکې دلته دوی جوړې کړي. لکه په سمنګان کې د سیمنټو په فابریکې باندې بحث وشو او د نساجي په فابریکې باندې بحث وشو چې په حیرتان کې دوی جوړوي. دغسې د بسته‌بندۍ د فابریکې چې زموږ تاسې میوه‌جات که وچه میوه وي او که لنده میوه وي د دې دپاره د حیرتان کې دا نوی کمپلیکس جوړېږي. په دې ځای کې باید داسې د بسته‌بندۍ فابریکې وي چې هغه موږ تاسې وکولی شو په یو معیاري شکل جوړ شي او بیرون ته صادر شي. د یادونې وړ ده چې ازبکستان هیواد یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره مثبتې اړیکې لري او تل یې هڅه کړې څو له اسلامي امارت سره د اقتصاد، ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې خپلې اړیکې ټینګې او پراخې کړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیاخري چارې